بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو خوشحاله آباد اوسئ. دوستانو په نن سبق کې زموږ د پریزنټ کانټینیوس ټینس دی. پریزنټ کانټینیوس ټینس دې ته ویل کېږي. پریزنټ معنا اوس دستي حال، کانټینیوس معنا جاری، ټینس زمانه. دا اوس په الحاله زمانه چې موږ سبق کې وایو، دا زموږ سبق چې روان دی اوس په الحاله دې ته چې ویل کېږي کانټینیوس ټینس. یعنی په اوس په الحاله زمانه کې جاری روان دی. دی نه دی چې تیر ویل سوی دی یا راتلونکی ویل کېږي. په الحاله دا دی روان دی، اوس دستي دا کار شروع دی. دا سبق دې ته چې ویل کېږي پریزنټ کانټینیوس ټینس. دوستانو یو سوال به تاسو ته پیدا کېږي. په تیر سبق کې په ور فارم کې ما تاسو ته ښوولې وه چې اول فارم یعنی ګو هغه ته چې آی ان جي ور ولګوي خپله فورت فارم جن جوړېږي، څلرم فارم په خپله جن جوړېږي. په شپږو کانټینیوس ټینسو کې چې استعمالیږي هغه فورت فارم راځي، یعنی څلرم فارم کې راځي. چې آی ان جي کې پکښې وي هغه په کانټینیوس ټینسو کې راځي. کانټینیوس ټینسونه شپږ دانې اوس تاسو به په یاد وي. نو یو سوال تاسو ته پیدا کېږي چې کانټینیوس ټینسونه خو موږ پیژنو چې آی ان جي کې راځي، یعنی څلرم فارم ورب کې راځي، خو دا نه پیژنو چې پریزنټ کانټینیوس ټینس به کوم یو وي. دوستانو دا به ډېر اسانه در وښیم. تاسو به ټوبې زده کړي وي. کوم ټوبې چې ما تاسو ته ښوولې وه ام از آر، دا درې ټوبې مې درته ښوولې وه. دا درې ټوبې چې دي دا د پریزنټ کانټینیوس ټینس ټوبې دي. دا درې ټوبې که کې راغلي وه او ورب یې څلرم فارم ولو، دې ته چې ویل کېږي پریزنټ کانټینیوس ټینس. بالکل یې وپېژندئ. دوستانو زه فرموله در کوم یو اسانه، مازې دلته ورته ګورئ چې کومه فرموله زه در کوم دغه ولیکه، د ځان سره یاد یې کړه. بالکل به تاسو ته جمله اسانه سي. مثبته جمله اوله پله سابجیکټ. سابجیکټ چې دی زه اوس تاسو ته دا سبق وایم، د دې سبقه سابجیکټ یعنی زه یم، فاعل یې زه یم. دا کار زه کوم، دا سبق زه درته وایم. چې هر کار په دنیا کې یو څوک کوي هغه کوونکي ته سابجیکټ ویل کېږي. سابجیکټ معنا فاعل. صحیح شو؟ اول به سابجیکټ ولګوئ. سابجیکټ مې په یاد دی انشاءالله، هېر سوي به مې نه وي، خو بیا هم زه به یې درته تېر کړم. سابجیکټ آی وي، هی شي، یو دی، اټ. دغه سابجیکټ دی ستاسو په یاد دی. سابجیکټ هم بیا در وګورئ. سابجیکټ ولګوه، دا یو. په پسې جمع نښان، بیا ټوبې ولګوه، دا دوه. په ټوبې پسې بیا ورب ولګوه، یعنی څلرم فارم ورب، دا دا. په څلرم فارم ورب پسې بیا آبجیکټ ولګوه. آبجیکټ یعنی مفعول یا آبجیکټ هغه ته ویل کېږي چې ته پر څه شي کار کوې، څه کار کوې ته. اوس زه سبق وایم، ګوره زه کتاب ګورم، ګوره دا د کتاب مخ ته دی، زه کتاب ګورم. زه څوک یم؟ سابجیکټ. کتاب څوک دی؟ آبجیکټ. دغه کتنه چې ده دا ورب ده. ورب یې دا کتن، دا کار چې زه مصروفه یم دا کار کوم، دې ته ورب ویل کېږي. دلته تاسې ورته وګورئ، ترتیب یې ما دا جوړ کړی دی. فرموله مې درکړل، د فرمولې څخه لاندې اوس دغه فرموله کښېږده، خپله سابجیکټ ورته کښېږده، یعنی آی. بیا چې ورته کښېږده ټوبې ورته کښېږده، ایم، ولې د آی سره څه شی راځي؟ ایم راځي. آی ایم پسې کښېږده. بیا ریډینګ. ریډینګ څه ته ویل کېږي؟ ریډینګ ویلو ته وایي. ریډینګ دا ورب شو، څلرم فارم. پسې کښېږده آبجیکټ ا بوک. زه آی ایم ریډینګ ا بوک، زه کتاب وایم. اوس دستي لګیا یم وایم، دی نه چې په تېر وخت کې وایم یا همیشه یې وایم، یا اوس فی الحال زه لګیا یم کتاب وایم. آی ایم ریډینګ ا بوک، زه کتاب وایم. فرموله خو لوړه ده، یعنی چې سابجیکټ دی، ټوبې دی، څلرم فارم ورب دی او آبجیکټ دی. دا خو فرموله سوه. د فرمولې مطابق ټول سابجیکټ پرونان، سابجیکټ پرونان چې ما تاسو ته ښوولي ته پر ټولو جملې جوړولی سي. اوس هی ته ګوره، هی د سابجیکټ، د هی سره چې شي راتلی؟ ټوبې. از، هی از. اوس بیا چې پسې راځي؟ څلرم فارم د ورب دی. ګوینګ. ګو خو چې شي اول فارم و، آی ان جي چې دی ولګوئ چې شو څلرم فارم جن جوړ شو. هی از ګوینګ. اوس آبجیکټ پسې ولګوه. ټو سکول. هی از ګوینګ ټو سکول، هغه سکول ته ځي، روان دی، اوس دستي روان دی، ځي. هی از ګوینګ ټو سکول، هغه اوس سکول ته روان دی، ځي، اوس روان دی. ګوره چې دا فی الحاله اوس روان دی، یعنی چې سولو ترتیب برابر شو. پسې راکښته څه دا بل سابجیکټ ولګوه. دی، د دې سره کم ټوبې راکړي؟ آر. دی آر. اوس چې سره لګوي څلرم فارم ورب،
څلورم فارم ورب چې لګیږي watching they are watching mobile هغه موبایل ګوري اوس په الحال ګوري we are watching mobile موږ لګیایو اوس موبایل ګورو they are watching mobile دی اوس لګیا دي چې کوي موبایل ګوري اوس دستي ګوري they are د دې سره خو ار راتلی ټوبي they are watching mobile دی اوس موبایل ګوري اوس دغه جملو څخه منفي جملې جوړ کړه د دې جملو څخه منفي جملې جوړ کړه هلته په هغه څلور قسمه جملو کې که ستاسې په یاد وي positive sentence negative sentence interrogative sentence negative and interrogative sentence هغه قسمونه به په یاد هغه څلور قسمه جملې په دې ځای کې اوس جوړولی سي اوس د دې څخه موږ منفي جملې جوړو د منفي جملو فارموله ته ګوره فارموله subject پسې to be پسې په to be پسې دستي not په not پسې څلورم فارم ورب په ورب پسې object دا دې ولیکئ اوس ته خپله جمله جوړوی سي هغه جمله چې تېرې جملې دي درته خالي منفي ته واړوه صرف ناټ کې رالی سابجیکټ آی د آی سره ټو بي چې شي راتلی ام آی ام اوس په ام پسې ناټ ولګوه آی ام ناټ اوس څلورم فارم ورب ولګوه ریډینګ آی ام ناټ ریډینګ ا بوک آی ام ناټ ریډینګ ا بوک زه کتاب نه ګورم زه کتاب نه وایم زه کتاب نه لوستم اوس دستي چې زه لګیا یم دلته ناست یم زه کتاب نه وایم جمله منفي شوه که نه I am not reading a book زه کتاب نه ګورم زه کتاب نه وایم ګوره ریډینګ ویلو ته ویل کېږي ریډینګ معنا ویل زه اوس کتاب نه وایم I am not reading a book زه اوس کتاب نه وایم ګوره ما درته ویله چې پریزنټ کانټینیوس ټینس دا فی الحاله دا جاري زمانه درته ښیي زه اوس چې لګیام زه کتاب نه وایم منفي شوه جمله هی بیرته هغه جمله ده خو صرف فارموله زده که په فارموله پسې تاسو ته بیا سبق اسانه کېږي he is not going to school he is not going to school هغه اوس اسکول ته نه ځي هغه اوس اسکول ته نه ځي هغه سړی ګوره هی خو دپاره د غائب مذکر و یعنی هغه سړی اوس اسکول ته نه he is not going to school هغه اسکول ته نه ځي هغه وایي اسکول ته اوس نه ځي دا فی الحاله they are not watching TV هغوی ټي وي اوس نه ګوري هغوی ټي وي نه ګوري not معنا دا اوس فی الحال نه ګوري یعنی ټي وي چې اوس موږ روان یو کانټینیوس ټینس دی پریزنټ کانټینیوس ټینس یا دا اوس د جاري زمانه دستي هغه اوس ټي وي نه ګوري په دې مثال خلاص اوس د دې سوالیه جمله جوړه کړه سوالیه جمله خو موږ تاسو زده کړې وه چې ټوبي در سابجیکټ واړوه بس خپله سوالیه سوه ګوره موږ څنګه ویل I am reading a book I am reading a book زه کتاب وایم صحیح سو ریډینګ ویلو ته وایي I am reading a book زه کتاب وایم اوس په دغه څه پکو موږ سوالیت اړو کوم سوالیت دا یس نو کوشنز که ستاسو په یاد وي هغه سوالیت چې د دې جواب په یس او په نو سره راځي یس نو کوشنز دي د دې دپاره جواب چې راځي یس یا نو هغه سبقان تیر سبق که ستاسو زده و دا مې زده دي څنګه به اوس وایو Am I reading a book? Am I reading a book? ایا زه کتاب وایم؟ ما سوال وکړئ زه اوس کتاب وایم؟ Am I reading a book? ایا زه اوس کتاب وایم؟ که ما کتاب وایي ته به څه وایې؟ Yes, you are. Yes, you are. و ته یې وایه. که مې نه وایي بیا به څه راته وایې؟ No, you are not. No, you are not. خو ما درته ویل مال په yes یا په نو سره جواب راځي. Yes, you are. No, you are not. یعنی نه وایه یا ته نه وایه He is going to school. اوس دا چاته اړو سوالیت He is going to school. اوس به موږ څنګه وایو Is he going to school? ایا هغه اسکول ته روان دی یعنی سوال یې وکړئ ایا هغه اسکول ته روان دی اسکول ته ځي ته به څه ورته وایه Yes, he is. خو ما سوال دا وکړي مال دی اسکول ته هغه اسکول ته روان دی ایا هغه اسکول ته روان دی ما پوښتنه درڅه وکړه ایا هغه اسکول ته روان دی ولاړی ځي که نه ځي تا به ورته راته وایه چې yes he is he خو دپاره د هغه راځي They are watching mobile
اوس موږ چې جوړو سوالیه are they watching mobile آیا دوی موبایل ګوري آیا دوی موبایل ګوري ستاسو مې دا پوښتنه وکړه آیا دوی موبایل ګوري نو yes یا no yes they are یا no they are not دوی نه ګوري دا یې جواب شو په دې باندې مکمل تاسو خبرې کوئ ګوره واچنګ وایي کتلو ته دوی کتاب ګوري څنګه به وایي they are watching a book دوی کتاب ګوري they are watching mobile دوی موبایل ګوري they are watching clock دوی غړی ګوري ساعت ګوري دا هر شی ته اوس پر برابر وایي خپل جملې په خپل پر جوړ کړه ځکه موږ قاعدې ویلې دي موږ شیان زده کړي دي هغه شیان موږ زده کړي دي چې موږ ته دلته استعمالیږي مکمل موږ کولی شو اوس د دغه جملو څخه موږ چې جوړو نیګیټیو اینډ انټراګیټیو سینټنس هغه جملې اوس د دې څخه جوړو هغه به هم ستاسو زده وي نیګیټیو جمله چې ده ناټ کې راځي اوس د ناټ جملې په سر کې موږ خالي څه شی راولو ټو بی راولو بس څنګه به راولو فارمولا ته وګوره ټو بی په ټو بی پسې سابجیکټ په سابجیکټ پسې ناټ په ناټ پسې څلورم فارم ورب پر ورب پسې آبجیکټ په دې سر خلاص بس و جمله پسې جوړه کړه اسانه ده مشکل نه درته جوړي یعنی څنګه موږ وایو ام آی ناٹ ریډینګ ا بوک آیا موږ کتاب نه وایو اوس فلحاله ته ما ته وایې تی چیز کوي آیا موږ کتاب نه وایو موږ دای په کتاب نه یو اخته اوس فلحاله لګیا یو وایو آی ام ناٹ ریډینګ ا بوک آیا موږ کتاب نه وایو دا نور جملې هم دغه کومه فارموله چې مې درکړه فارموله ته وګوره ټولې جملې ته جوړوای سي پر دې باندې ته نور جملې د ځان سره شل جملې ډېر جملې داسې د ځان سره جوړې کړه چې ستا سر په خلاص شي ژبه دې پر واوړي انفارمیشن کوشنز یا ډبلیو ایچ کوشنز ما تاسو ته ویلي وای چې په ټینسو کې په هر ټینس کې د خپل رول لري اوس دلته موږ وایو زه ستاسو پوښتنه کوم ته چیرې روان یې ته روان یې دی زه تا ته هم ته چیرې روان یې یعنی دا د دې زمانې سره تعلق پیدا کوي که نه اوس دا زه ستاسو د ځای په اړه پوښتنه کوم څنګه ویر آر یو ګوینګ ته چیرته روان یې روان یې زه درته وایم ته چیرته روان یې د دې زمانې سره تعلق پیدا کوي که نه یعنی پریزنټ کنټینیوس ټینس کې زمانه په دې زمانه کې کار پیدا کوي ته اوس چې دا روان یې ته چیرې روان یې ته به ماته څه وایې آی ایم ګوینګ هوم زه کور ته روان یم I am going کابل زه کابل ته روان یم I am going to the market زه بازار ته روان یم ګوره دا ته هر څه ویلی سي چې هر ځای ته روان یې ته دا ویلی سي I am going to mosque زه مسجد ته روان یم ماسک مسجد ته وایي دا ته دا هر ځای ته وایي دا انفارمیشن کوشنز دا ویر چې دی دا ستاسو د ځای په اړه باندې معلومات کوي خو فلحاله یعنی څنګه مو وکړي فلحاله مې دا پوښتنه وکړه دا جاری زمانه موږ په چیش پیژنو جاری زمانه موږ پیژنو په ور باندې دا اوس دستي زمانه موږ په چیش پیژنو چې دا فلحاله موږ په دا کار لګای دا موږ د ټوبې سره معلومیږي یعنی موږ ته څه وویل ویر آر یو ګوینګ ګوینګ خو چی سولو د کانټینیوس ټینس وربس کانټینیوس ټینس ګوینګ آر د پریزنٹ کانټینیوس ټینس ټوبې سولو دا ټوبې او دا وربس کې رااله دا د فلحاله زمانه چې اوس ته کې لګیا دا درته ښیي ویر آر یو ګوینګ ته اوس چیر روان یې یعنی اوس دستي چیر روان یې آی ایم ګوینګ هوم زه کور ته روان یم آی ایم ګوینګ ماسک زه مسجد ته روان یم آی ایم ګوینګ کابل زه کابل ته روان یم آی ایم ګوینګ کندهار زه کندهار ته روان هر ځای ته یادولی سي په دنیا کې چې د ځای په اړه ستاسو پوښتنه وسوه چې ته چیر روان یې ته هغه ځای یادولی سي وټ زه ستاسو پوښتنه کوم ته چیش کوې په چیش اخته یې په وټ موږ وویله چې وټ استعمالیږي د شیانو دپاره زه اوس تا ته څه وایم وټ آر یو ډوینګ وټ آر یو ډوینګ ته په چیش اخته یې خو دلته اخته یې زه پوښتنه کوم ته په چیش اخته یې ته ما ته جواب راکړې آی ایم reading a book I am watching a book I am watching mobile ګوره زه په موبایل اخته یم زه په یو کتاب اخته یم ګوره په الفاظو باندې تقریبا چې کوم الفاظ زه دلته یادوم دا تاسو ویلي دي نو په دې وجه زه د زیاتو الفاظو معنا نه کوم تاسو ویلي دي په راتلونکي سبقانو کې به تاسو ته بیا ډېره اساني انشاءالله پریزنټ کانټینیوس ټینس تاسو زده سو څنګه مې زده سو کانټینیوس ټینس مې زده سوی و د وربسه پریزنٹ کانټینیوس ټینس مې زده سو د ټوبیس دغه ټوبې یعنی ایم از آر دا ټوبې او څلرم فارم ورب
که په کومه جمله کې پکښې و دا جمله چې دا د اوس فی الحال جاري زمانه درته یادوي چې ته په څه شي اوس اخته یې. ګوره دی نه درته چې ته مخکې په څه شي اخته وې یا په راروان کې په څه شي اخته یې یا ګر سره چې دا ټول عمر لګیا یې په څه شي لګیا یې هغه نه درښیي. اوس فی الحال چې ته په څه شي اخته یې دا زمانه به ته څنګه پېژنې. دا به څلورم فارم ور پکې راغلی دا یو او ټوبې به دغه درې ټوبې کې راغلي په دې کې 4 ټوبې راغلي. فرمولې ما در کې پر دغه فرمولو باندې خپلې جملې جوړې کړي. بیا که کوم ملګري ما ته راستئ زه جملې مکملې ګورم د خپله ځانه څه پر دې باندې 10 جملې جوړې کړي چې ستاسې پرکټیس پر زیات سي ستاسو زده کړه پر زیاته سي ستاسو استعمال وسي انشاءالله ډېر به درته وساسي. یو شی لا بل درته ښیم په ډېرو ځایو کې راځي I am د دې دوه مخفف څنګه راځي I am دا رقم I am یعنی چې وکړه دا ایجن لیرکه I ولیکه دا ټکی ورکه بیا M ولیکه I am صحیح شو. he ولیکه یعنی H E دغه I لیرکه از پسې ورکه دلته د I او د he څنګه بسې باره his I am his دا او دریم د اس سره ناٹ راوستلی سي he is not دا he is دا دوام سره مخفف کولی سي not is دام سره مخفف کولی سي در سره نه سره مخفف کولی چې ګرد سره رانږدې کې یو لفظ جنجور کې څنګه به وایه یا به وایه his یا به داسې وایه he isn't I-S-N ټکی T isn't پر دغه په یاد در سره ساتي په راتلونکي کې په کار درځي انشاءالله. پر روان ټینس کې به تاسو ته نور ډېره وسایي وي لکه نن ټینس چې څومره درته اسانه سو روان ټینسونه به دغه ډېر درته اسانه وي ځکه تاسو قاعدې ویلې دي قاعدې یادې کړئ که د چا په دې ټینس سر نه خلاصېږي قاعدې زده کړئ که د چا په دې ټینس سر نه خلاصېږي قاعدې زده کړئ ځکه زموږ سبقان وار زه دا خبر کوم زموږ سبقان لکه زنځیر چې د زنځیر دا یوه کړۍ دې وش کول ګډ زنځیر ځله وش کړه یوه ټوټه یوه کړۍ به دې راخیستي نو ټول زنځیر پاتې سو. نو تاسو پر تیرو سبقانو کوشش وکړئ راتلونکي سبقان به بالکل درته اسانه بیا به زه تاسو ته جملې در کوم بیا به موږ تاسو خبرې پکوو په خپل مابینځ کې به موږ خبرې کولی شو. زه به تا ته وایم ته څنګه یې چیرې یې چیرې ځې څه کوې څه شی راوړې څه شی خورې ګوره دا ټولې خبرې دا د ټینسو سره برابرې دي یعنی اوس موږ پریزنټ کانټینیوس ټینس زده کړئ په راتلونکي کې به انشاءالله پریزنټ انډیفینټ ټینس یا سمپل پریزنټ ټینس دا به وایو که خدا کول خوشحال او آباد اوسئ.